د دې جینۍ چې دا نو په سبا له واده خو په نن له چې دا نو دا وفات شوله او دا د دنیا نه رخصت شوله. دا واقعه په عربو کې راغله. دا واقعه راسره ضرور واورئ. زموږ دپاره پکې ډېر ښکلی عبرت دی او د ټولو پښتنو سره شیر کړئ چې زموږ د ټولو پښتنو ته ورسي. زموږ دپاره پکې ډېر ښکلی عبرت دی ملګرو. داسې وه که نه په عربو کې چې د یوې جینۍ واده و. که تاسو وګورئ که نه نن سبا چې ودونه یي نو جینۍ چې ده نو هغه میک اپ ولګوي او هغه چې ده نو کریمان لګوي او قسمه قسم څیزونه ورله لګوي چې دا ښایسته شي او بالکل چې خلک راځي دا ویني او چې دا ناوي چې ده نو ډېره زیاته ښایسته وي. هغه جینۍ چې ده نو هم ډېر زیات میک اپونه کړي وو، ډېره زیاته ښایسته کړې وه چې سبا خلک راځي چې دا ویني. او دغې جینۍ ویل که نه چې د ماسخوتن ټیم دی، ویل چې زه لمونځ کوم دې خپلې مور ته ویل. نو مور ورته ویل چې لمونځ مه کوه، په تا خو ډېرې غټې خرچې شوي دي، تا چې ده نو میک اپونه لګولي دي، تا چې ده نو کریمان لګولي دي او ته چې ده نو بالکل په دې ټیم کې لمونځ مه کوه. هغه جینۍ ویل چې نه زه به خامخا لمونځ کوم، زما چې ده نو خامخا به الله پاک ته سجده لګوم. هغه جینۍ چې ده نو اودس کوي او هغه د خپلې مور خبره ونه منله، اودس کوي او په هغه ټیم کې چې دی نو هغه لمونځ کوي. په هغه کله چې اولنۍ سجدې له لاړه شي هغه جینۍ په هغه کې د دنیا نه رخصت شوي، الله پاک چې دی نو د هغه نه روح واخلي، هغه د دې دنیا نه رخصت شي، د دې دنیا سره تعلق ختم شي. یار په دې ویډیو کې زموږ دپاره ډېر ښکلی عبرت دی. نن سبا چې کومه جینکۍ د هغه هم کریمان لګوي. ګوره زما ګوره هېڅ مقصد نشته ګوره چې څوک ټارګېټ کومه. ګوره عامه واقعه راشي نو ګوره زه هغه ویمه، نو زما څوک ټارګېټ کول نه دي چې هغه میک اپونه کوي. هر سړی به میک اپ کوي، هر سړی به چې دی نو دغه خټې په مخ پسې راکاږي. داسې ته نه یم، نن سبا هلکان هم چې دی نو دغه خټې په مخ پسې راکاږي. دغه قصه ته نه کوم ګوره زما څوک ټارګېټ کول نه دي. ګوره خو هغه جینۍ چې دی نو په نن سبا ګوره جینکۍ تاسو وګورئ ډېرې زیاتې میک اپونه کوي او ډېرې زیاتې قصې شروع کړي دي. او دغه لا پرېږده هلکان یې کوي، هلکان هم لمونځونه نه کوي. ګوره ښه هلکان چې دی نو دا کریمان او دا پوډر او دا څیزونه میزونه لګوي نو هغه هم لمونځونه نه کوي. جینکۍ خو دی هغه د هغو څیز دی که نه، میک اپ او دا څیزونه میزونه خو د جینکو څیز دی، خو اوس هلکان هم کوي. لمونځونه زیات کوي ځکه چې ټوله ورځ به جینۍ ولګي، هغه په ځان باندې خرچه وکړي، هغه میک اپ وکړي، د هغه نه پس هغه 15 منټه چې دی نو په هغه خرچه ختمه شي. نو هغوی غریبانو ته ګناه هم دی ځکه چې میک اپونه وکړي که نه، دغه میک اپونو د وجې نه، د هغې پوډرو راښکو د وجې نه هغه چې دی نو بیا هېڅ هم نشي کولی. اودس او لمونځ ته ډډې نه لګي. ځکه که چېرته لمونځ وکړي اودس وکړي نو بیا به چې دی نو هغه میک اپ او هر څه بیا وران شي، د ټوله ورځ خواري به چې دی نو ختمه شي. پښتنو وروڼو دلته داسې هلکان هم دي چې هغه هم لمونځونه نه کوي او هغوی چې دی نو هم چې دی نو دا پوډر او دا کریمان لګي. نو بالکل چې دی نو د دې نه اجتناب وکړئ، دې څیزونو نه اجتناب وکړئ چې ته پکې بیا اودس نشې کولی، ته پکې چې دی نو اودس نشې کولی او الله پاک ته سجده نشې لګولی، نو ته به څه کوې یار؟ دا زموږ حال دی. الله دې موږ پښتنو باندې په خپله رحم وکړي. ټولو پښتنو ته زما خواست دی چې لمونځونه ضرور کوئ. د دې کریمانو، دې پوډرو موډرو، دې قیسو میسو نه واوړئ. ګوره بیا به ډېر زیات خفه یې. ته چې الله پاک کوم ښایست درکړی دی په هغه باندې خوشحاله اوسه او دغه ښایست تا چې دی نو ښایست دی. او که ته چېرته په ځان پسې پوډر راکاږې، په ځان پسې کریمان راکاږې، بیا پکې لمونځ هم نشې کولی، نو دا بېله خبره ده یار. نو دا قصې مه کوئ. ګوره لمونځ ضرور کوئ. د دنیا ژوند روان دی. دا واقعه راغله په دې کې زموږ دپاره، د هلکانو دپاره هم، د جینکو دپاره هم، د ټولو مسلمانانو دپاره پکې ډېر ښکلی عبرت و چې کریمان پرېږدئ. اول لمونځ کوئ، بیا خیر په ځان پسې کریمان مه کوئ. کوشش کوئ که نه چې کریمان په ځان پسې بیا مه کوئ او ګرځئ، نو بیا به چې دی نو ټیک کې. هلکانو ته هم خواست کوم، جینکو ته هم خواست کوم، که څوک هم کریمان لګوي، غټ خلک یې هم لګوي، وړوکي هم لګوي، هر قسمه خلک چې دی نو هغه کریمان لګوي، پوډر لګوي، بیا چې دی نو اودس نشي کولی. نو زما ټولو پښتنو ته خواست دی چې ویډیو د ټولو پښتنو سره شیر کړئ. لږ احتیاط کوئ، د مرګ او ژوند پته نه لګي چې په کله به راځي او کله به موږ د دې دنیا نه